افغانستانو ته عفو وکړله او دغوی د هغه عفو نه غلطه استفاده وکړه، نن بیرته د امریکایي اشغالګرو تر څنګ ودرېدل. زما په نظر که چېرته زما په واس وه، خو زه خو چې چا له امریکایانو سره په یوه کاسه ډوډۍ خوړلي یم ولاکې لا ژوندی پرېږدم. دا چې د اسلامي امارت د عفو غېږه خلاصه ده او دغه مجرمینو دغه خاینینو ته بیا هم د یو افغان په سترګه باندې ګوري، کنې دا خلک د بخښلو نه دي. دغه فل برایټان غلامان سکشویان له اروپا راغلي کاساشویان د دوی ورځې په شمار دي. نور امریکا بیرته د افغانستان سي لاس چنده د غومره اقتصاد شي او لاس چنده د غومره عساکر نور وروزي او لاس چنده دغه وسایل نور پیدا کړي. د افغانستان جګړه ګټل د امریکایانو دپاره خیال او محال ده. امریکایي وحشي ځناوران د امریکا د پینټاګون قمندانان جنگي قمندانان په دې باندې پوه دي چې د افغانستان جګړه دوی نشي ګټلی. که چېرته دوی د افغانستان جګړه ګټلی شولی، ټرمپ په خلاص مټ د افغانستان کې د جګړې ټولو قمندانانو ته دا امر وکړه چې پیسې مو څومره په کار وي، وسایل مو څومره په کار وي، عسکر مو څومره په کار زه در کوم، خو شرط به دی چې په یو کال کې به د افغانستان جګړه یو طرف ته کوئ. دوی د بمونو مور استعمال کړه، دوی B-52 راوستله، دوی نور عسکر راوستل، دوی خونړۍ حملې وکړلې. د افغانستان د اشغال په تاریخ کې دومره جګړه او دومره بمبار چې د ټرمپ په اول حکومت د اول ورځو کې په اولو کلونو کې دا د افغانستان په تاریخ کې نور ولسمشرانو د امریکا دومره زور ازمایي نه وه کړې. لیکن امریکایي جنرالان سر ټیټې بیرته سپینې ماڼۍ او پینټاګان ته لاړل او د دې جګړې د بایللو زیری ټرمپ ته ورکړه. زه تاسو ته ډاډ او اطمینان در کوم که امریکایي جنرالان څومره غورپش کوي، د سنا د مجلس ځینې خلک راجګېږي د افغانستان د عسکرو ایستل د افغانستان په شرایطو پورې تړي. دا د دوی یو خندنی کار ده. افغانستان جګړه د امریکایي فوجیانو ویستل دا په زاریو باندې نه دي. د امریکا د سنا مجلس دی واوري، د امریکا ولسونه دی واوري. ګورئ تاسو یرغل کړئ زموږ ملک ته راغلي یاستئ. دا چې موږ 14 میاشتې تاسو سره کار نه درلوده، افغانانو کار نه در سره درلوده او په تاسو حملې نه کوي، دا په دې معنا نه ده چې تاسو نورې بهانه جویي وکئ او افغانستان کې د اشغال تداوم نور هم وګت کئ. چې کله مو وخت پوره شي د شپې 12 بجې شي، بیا به پاس له هغه مونږه له سکاټ میلر سره خبرې کوو. لمبارې مونږ سره ده، اوس نه زنګ ورته وهو جنګ ته د آمادګي ونیسي چې بیا دا ونه وایي چې مونږ زور ازمایي نه ده کړی. مونږ له نن نه کال مخکې دا خبرې امریکایانو ته کړې وې چې څومره زور در کې وي زور دې ووایه چې بیا دا خبرې ونه کړي چې ما په افغانستان کې زور ازمایي نه ده کړې. د تا ګولۍ د مونږ سینې ګورو چې د مونږ سینې ختموي که د تا کالتوس ختمیږي. مونږ له قربانیو نه ویره نه لرو. د افغانستان سپېڅلې او مقدسه خاوره به مونږ په خپلو وینو باندې ساتو. مونږ خپل سرونه نذرانه کوو، د بل چا بچي نه مخکې کوو. د دغه جګړې اور ته په خپله وردانګو، ولو که کباب کیږو، ولو که ټوټه ټوټه کیږو. دا هیواد، دا دین، دا وطن، دا ولس د مونږ ناموس او د مونږ عزت، دا په مونږ حق لري. وایي اوس هم ووایه چې نه بابا ښه کوي، د خلک شوقیان دي ګردې خرڅوي. وظیفه هم دغه ده که نه؟ سخته وظیفه یې ولس ته پیدا کړې ده، ګردې خرڅې کړي، ډوډۍ وخورئ. صحیح ده شاهین صاحب. اورې زه ډېره بښنه درنه غواړم چې ته ګوره ما قطع نه کړې. ګوره اورې دا دونه ملګرو ته چې د وخت ورکړو دغه نه وخت ما ته هم راکړه. اورې خو ته داسې څه وایې لکه سړی چې موټر سرچپه وچلوي، بیخي بلې خوا ته ځي. یا صحیح ده، زه به سرچپه نه چلوم. ستا رقم چې ته موټر غواړې همقسې به درته وچلوم. ګوره ته ما چلو هېڅ ما ته ما تسلیمېږه، ما د ما سره درېږه. نو مثال درته وایم، ما تسلیمېږه، مثال مې درته وایي. خو ما وګوره زه بل څه وایم، ته یو ورته که غوږ ونیسې شاید ما په مطلب تاسو دغه خلک چې وایي چې دا بابا ده موږ ته دې نه تسلیمېږي، نه طالب ته، خپل مور و پلار او خپل وطن او خپل ولس ته تسلیم شي، نه امریکایانو ته. دغه خبر مې کړم، مهرباني. زه دغه وایم ګوره چې تاسو اشرف غني که دا شان زه ایسته پرېږدم، اورې مړه پرېږده که نه. زه دغه وایم چې تاسو وایي دلته به ډوډۍ خرڅېږي او 15 رقم وښې خوړل کېږي، که 10 نفره څونه ډوډۍ خوړل کېږي نه. زه دا وایم چې دې
علایل ټول جنگ ته په افغانستان کې د جګړه ختمېدو منګل جنگ چا شروع کړی امریکای طالبان سره سوله وکړه ګور وروره جنگ چا شروع کړی صحیح ده کنه اوس درته جنگ هغه در تحکیم کړه امریکای چې طالبان سره سوله وکړه طالبان هم وربند ورکه امریکا او طالبان پرېږده امریکا او طالبان پرېږده جنگ طالبان شروع جنگ چا شروع کړی طالبان شروع کړی د امریکا چا راوتله اسامه ته ولې چې ورکبه اسامه ولې په دغه عربي ملکو کې چې نقص راته افغانستان ته تاسو یو خبره ګوره وایم ګوره په عراق کې اسامه نه و هر ورځ د خبرې تکراری دي په سوریه کې اسامه نه و په فلسطین کې اسامه نشته دی په یوګسلاویا کې اسامه نه و امریکا په جاپان کې اسامه نه و بم اتم په واچو امریکا چې راغلی د افغانستان ته خاورې ته راغلی خلکو تا ته نه راغلی چې تو در اشرف غنی کې ژوند وکړي اسامه نیسم هغه راغلی د تا نسل د تا کلتور د تا فرهنګ د منځوړي تا د منځوړي خاورې د پکاردو د خدای د پاره او ساده افغانه دیموکراسي نه درته راولي تا خاوره ښه ځای ده یوې خواته د چین ده بلې خواته د ایران ده بلې خواته د پاکستان ده تاجکستان ازبکستان تی په مابین کې پروت دغه خاوره د پکار ده څو دانې بې عقل ورسره پیدا شول په بن کې امضا ورسره وکړه چې هغه نن پارک کې ناست اوس شاهین جان وروره ماته لږ وخت راکړه نو ته زه 2 دقیقې لس خبرې نه کړې تر اوسه ته غلط غږیږې ته وایې تا راوستله ګوره که نه ولس د قضاوت وکړي ما تا به وغږېږو ولس د قضاوت وکړي ما تا به خپل مابین کې قضاوت کوو که نه ولس د دو سره وغږېږ زاید صبره کې که دغه غږ نه نیسي خبرې سي دا به ما سوال نه و تښتېدلی ګورې موږ سوالات تښتېدلی نه سي ګوره افغانستان اوروره غوږ ونیسه اسامه خو بل ځای کې پیدا کړ موږ یې ولې بمبار کړو موږ یې ولې ووژلو مایک د خلاص کا جواب راکړه افغانستان افرین دغه سیمانه پښتنه کور دی آباد اوري تا ولې تروریستي برید په وکړو تا ولې 3 نفر ورته ویشتل ته چې ما په کور حمله وکړې زه دا پرېدم ثبوت راوړه چې دا برید مونږ کړی تا مولا عمر خپل بي بي سي ورته وایي چې ته کته اسامه ته نه بوش وغواړي تی ورکې اسامه هغه مولا عمر دی ورته وایي نه تاسو په قدرت نه ورکوم کنه هغه ورته چې امریکا در باندې حمله وکړي وای ودی کې کنه اوري او افغانان دونه مړ شي وای ما ته ضرورت نشته وای زه اسامه نه ورکوم دا میلمه ده د امریکا نه دا 3 نفر چې امریکا کې مړ شو دا مونږ وژلی وو دا طالبانو ملک خو طالبان ولې په مسؤلیت په غاړه واخیستو دا څه ګډې وړې وای وروره ته ودې کوي شي ټوټه وسره دلته لایف د خلک دی ګوري دلته چې موږ تاسو وخت درکو ګوره چې دومره د عقل نه لري خبرې وکي موږ چیرته دا برید کړای کوم ثبوت لري چې امریکا باندې موږ حمله کړې د امریکایانو خو په موږ حمله وکړه جنگ خو دوی شروع کوم موږ جنگ نه شروع تا په دوه کې مستر ګور امضا وکړه چې القاعده سره بس خپل ګور اخو دی خو مزه کنه ما چې همدغه یو اسامه به یو رواني سوي چې د اسامه ته دوه باندې بوغی چې د عمله موږ په هغه کړی د امریکا په 11 د سپتمبر باندې چې هغه دوه دنه بلډینګونه را چپه کړل یعنی موږ را چپه کړل یو او بل هو د عمله موږ کړی دا خدای دې خور نه کړ ته وایي چې د خلک د قضاوت کې خدای ته وایي د خلک د قضاوت کې دغه خلک غونډه افغانان خبر دي په افغانستان کې ژوند کوي د حالاتو خبر دي حالاتو باندې پوهې ضرورت شاهین صاحب دې په دې فکر ده چې دا عمله مولا عمر رحمه الله کړی ده نه د خلکو پوهې دي چې پوهېږي چې عمله چا وکړه څه رقم وشوله په کوم کال کې په کومه ورځ وشوله په هغو کې یو امریکایی یو یهود مردار نه ده اما ته چې وایي چې د عمله وشوله د عمله چې شوې ده ورور جرسم په دوی کې افغانانو مسکینانو لاس هم نه لري او په قصه کې هم نه دي چې 10,000 مړه شوي کاش 1 میلیون پکې مړه وای اما د یو شی درته په دوی کې موږ نه خبرو نشي امریکا چې چیرې ځي هغه باندې وګوره تا وایي د بن لادن په بیت آباد د پاکستان کې گیر شو اما بمبارد په چین کې کوي بمبارد په وردګو کې کوي بن لادن په کوم کال کې د منځ لاړه دیم اور شو یعنی هغه جنگ ختم ځات نفر گیر کو اما تنن ورځ پورې د جنگ د مو سره کوي نن چې د ما سره امضا کوي د امضا قرارداد د امریکا ضرورت ده نه د ما خاوره ده د ما وطن ده د ما خزه د ما ناموس د ما خاوره د ما دین هم دغه د ما ځای هم دغه ده زه باید د دونه دفاع وکړم په ما چې امریکا ځي کنه ځي امریکا په خپل د ضرورت پیدا کو ویل چې نور نشم ساتل افغانستان تامیان نشم ساتل ویزه وزمه قرارداد ما سره وکړه د واتو د ما سره د قرارداد دو نه کړی چې پاینده کې ژوند را سره وکړي هغه به ته د ما سره د قرارداد کوي چې زه ژوند در سره کوم بیا توبه مې ده بیا جنگ نکوم بیا غلامی نکوم بیا د امریکا مزدوری نکوم بیا د امریکا بیرغ پورته نه اچوم خپل وطن او خپل ولس به غلامی کوم
تکیه به په الله کوم د الله غلامي به کوم، نه د ټرامپ نه د بوش نه د اوباما. ابو ته د ما سره د قرارداد کې چې وینه کې مهرباني لار وازه ده، نن هم تلای شي سبا هم تلای شي، کولای شي یو ځای ورسره لاړ شي. پوه شوې؟ بې ځای سوالونه مه کوه، په دې باندې که ته ولس غولوې ځان غولوې، ته اصلا ځان غولوې. مهرباني شاهین صاحب لکه څنګه چې غني لیونی دغسې طرفداران هم لیوني دي. دی وایي حمله تاسې کړې، دا د اوسه خبر نه ده چې حمله چا وکړه، چې هر چا کړې وه ښه کار یې کړی. ملا عمر د چېرته مړ شو؟ ملا عمر د اسلام آباد کې مړ شو که نه؟ ګوره زه په لندن کې یم. یوه دقیقه زه درته وایم، اول خو ته خبر نه یې چې ملا عمر رحیم الله چېرته پاک رسېدلی دی، هغه د هغو کار ده. او یو شی درته وایم، زه په لندن کې یم. لندن کې چې مړ شم، خو نو مړ شولم، دا خو نه دی چې زه روزانه د لندن غلام یم. په لندن کې لایف راځم، خدای د لندن ته اوبو لاندې لري، اول د ما کې غرق لري. پوه شوې؟ موږ په دغه غمو کې نه یو، دا غمونه یې تاسو سره دي چې تو درې ژوند وکړم، امریکا نه غلامي وکړم، ډالر سر په سر کړم، او څو کاله به ژوند وکړي. بیا مغه ګور ته ځي، هلته نه ټرامپ شته، نه اوباما شته، نه کلینټن شته، نه روزانه بل څوک شته. بس پروت به ذاتي به دغه تلیفون دی چې اوس لاس کې در راسره غږي، دغه به هم نه وي سم غږي. ورور جان شم طالبانو مشران چېرته دي؟ دا اوس په پاکستان کې دي که نه دي؟ ملا هیبت الله دي چېرته؟ د ما ګوره ورور سم وغږېږه. پوه شوې؟ ته اصلا د تاسو عادت دی چې تخلي چټیات وزي، د تاسو شرینګا دی چې راغلی د امریکان راوستل دي. موږ دا رقم موږ غوندې عسکر لري، موږ غوندې. ته اول ما قانع که، بیا به زه هغه د تا سره وغږېږم. ته یار ما قانع که، بیا به قاضي صاحب د تا سره وغږېږي. چې زه د قانع نه کړم، بیا قاضي صاحب ته زه غږ کړم چې دا نه پوهېدېدو سره ده. موږ داسې سلسله د مراتبو لري. پوه شوې؟ موږ داسې نه یو تاسو غوندې چې یو نه خوله وازه کړو بس کنځلې وکړي. تاسو داسې هسې د ایران منډۍ اولاد د پنجاب زمانه، دا خبرې نه.